مخکې دا فیصله دي د پاسپورټ ده داسې خلک دي نه وایي دا موټر روان دی په فلاني ځای نه ننوځي زه دا ګېټونه ورماتوم زه دلالي نه کوم ته پر چا پر ما باندې د لسو روپو د دلالۍ یا د وطن د خرڅېدو یا موږ په مجلس کې داسې خبره وکړل چې په هغه کې به ولس خواري موږ به د سرکار بي ټیم یو پر موږ د نالت یې موږ دغه موره نه یې پیدا موږ بیا له مېلمه څخه پیدا یو موږ پر وطن د وطن دپاره د وطن د هر قربانۍ دپاره هر دازغی بار وړو خلک دې په دې موږ د دې کاره څه چې پر سوشل میډیا ته تصویر ورکړې ما د کام ما د فرلت د کاره بیزاره کړې موږ هغه خلک نه یو موږ کمیسټر سره کاږو د کام د ولس په مقدمه کې موږ چار څوک موږ د وطن وځوان ته و تاجر ته دا هغو د قتل خبره کوي دا هغو د غوښېدو خبره کوي د پاک افغان د بالر د بندولو خبره کوي او د پاسپورټ خبره کوي موږ هغه لاس کاټو په سترګو یې سترګې وڅښو دا کرنک یې لوستو موږ د ولس هغه نمایندګان یو موږ چې دلته پر سټیج باندې خبره کوو صرف دا خبره کوو که ډېر په جذباتو کې ولاړو ولس تر موږ جذباتي دی ولس تر موږ سل واره غیرتمند دی موږ دا چلنج جوړ کړی دی په هر مجلس کې ورته کوو چې دا ګز دا میدان چې هر جرنل کور کمانډر ګورنر چې موږ له د مذاکرات دپاره راغلی دي اول یې دا وینا کړې ده چې دا لار به یې لټوئ ترانزیت به یې لټوئ دا مال برداره شکونه به یې لټوو موږ دا فیصله کړې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا به زموږ پر سروا تېرېږي چې بهادر دې د کلی نه وي په کلمه کې دا مشران ولاړ شي موږ د دې لارې بندېدو د دې لارې بندېدو که چیرې حکومت زور وکړي یا د هغو بي ټیم زور وکړي موږ یې مذمت کوو موږ یې مقابله کوو په لا اله که کور ته بیا بیده شو ولکه بیا درته کوم ملک خوښ دی موږ به وایي ملک و ژوند دا زموږ ایمان دی دا د رب په لاس کې دی دا زموږ ایمان دی موږ دا بیا ایمان دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله د وطن په مقدمه کې د ولس په مقدمه کې موږ به هر دازغی بار شاید زموږ د سر قرباني چې زموږ سرونه کیږدي د ولس نه زموږ سرونه کیږدي د کلمه خورم موږ به دی د ګړنګ کردار ادا کړو د مخه به ځو هیڅ چاته باټې نه ورکړو موږ عزم کړی دی موږ فیصله کړې ده څو زوروره که تور یې که بور یې چې هر څوک یې پاره جمع کیه موږ پاسپورټ نه منو نه منو پاسپورټ موږ اوس هم د صبر تمره څخه کار اخیستی دی د جهان هر قربانۍ ته دلته ملګري خبره وکړ خامخا بعضې خلک د سر نه اخلاص صرف دلته یې څوک راغلی دی پر مشر محمود خان لګېدلی دی مشر د مېلمه قدر کړی دی بیا مې ورته ویلي دي چې بیا پر دا خوا ولاړې دویم وار نو ولکه مېلمه درته کرنکه دې راکشوو که زموږ پر مشرانو یوه پلا چانس ورکړو یوه پلا چانس ورکړو مېلمه ته موږ مشران سیاسي جماعتونه دا ټینګ نظم کړی دی چې موږ به لار خلاصوو موږ د هغه مشرانو تر اوسه پورې هغه صبر ته ناست یو موږ د دې جدوجهد زموږ د کار مقدمه اخیستې ده دلته موږ ته
موږ ځان ته هېڅ کردار نه ورکو. انځور احمد پښتون دا راغلی دی، موږ چې کله د ده بچی موږ داسې خدمت د شپې او د ورځې کړی دی، خو د میډیا د لارې موږ ځانونه نه دي ښکاره کړي، پر څنګ یې درېدلي یو. موږ د قام د هر ملي مشر موږ د هغه چپلۍ ورسمو، مګر هغه جرنیلان موږ له ګورنر صاحب راغی، موږ ورته وژړل، مګر جرنیلانو ته نه ژاړو. د جرنیلانو د دوی ناقصې پیسې دي او د دوی د عوام دښمنې پیسې دي، سترګې په سترګو کې ورچو. ډېره مننه، کور ودان.